د دوبۍ یو ډیر مالدار او عزتمن شیخ و چې نوم یې شیخ عبدالله و. هغه له خپلې مینې ډکې میرمنې زینب سره ژوند کوه. دواړه به اکثره په دوبۍ کې اوسېدل، خو یوه ورځ شیخ عبدالله پریکړه وکړه چې د پاکستان ښکلي ښار ته سفر وکړي، ځکه هغه غوښتل د خپل مینه ښکلا بیا وویني. زیم موږ به چور لپاره پاکستان ته ځو. هلته به د خپل ماشومتوب یادونه تازه کړو. هو میړه جانه، زه هم د حج لیدو ډیره خوشحاله یم، خو هلته احتیاط هم پکار دی. شیخ عبدالله او زینب د دوبۍ نه د سفر لپاره تیار شول او هوایی ډګر ته روان شول. دواړه ډیر خوشحاله وو ځکه شیخ عبدالله غوښتل خپل وطن بیا وویني. زینب آخر خپل وطن ته روان یو، زړه مې ډیر خوشحال دی. هو جی، ماته هم ډیر شوق دی چې پاکستان وګورو. د اعلان نه پس دواړه جهاز ته وخته. زینب د کړکۍ سره کېناسته او د دوبۍ منظرې ته یې کتل. څو ساعته پس جهاز پاکستان ته راورسید. دواړه بهر راوتل او تازه هوا یې محسوس کړه. بیا هوټل ته لاړل. شیخ عبدالله او زینب پاکستان ته راورسېدل. ښار ډیر ښکلی و، خلک مهربان وو او هوا هم تازه وه. هغوی په یوه هوټل کې پاتې کېدل. دا ځای ډیر ښکلی دی، ماته د وطن احساس راکوي. هو خو موږ باید احتیاط وکړو ځکه هر ځای کې خطر وي.